اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. ټولو قدرمنو ملګرو د زړه د تله درته سلام کوم. السلام علیکم ورحمت الله وبرکاتہ. اول یو څو خبرې په اردو ژبه کښې کوم، هغه څه ضروري دي، هغه ټولو ته پیغام دی دلته. کل 4 بجے موچی گیٹ لاہور میں پی ٹی ایم کا جلسہ ہوگا اور جتنے بھی عام عوام ہے وہ جلسے میں شرکت کے لیے جہاں سے بھی پہنچ سکتے ہیں وہ پہنچ جائیں. آپ لوگوں کو پتہ ہوگا کہ ابھی پی ٹی ایم کے لیڈرز اور کارکنان کی پکڑ دکڑ لاہور میں جاری ہے. علی وزیر، بلال مندوخیل، مزمل، ایک بڑی فیمیل عصمت شاہ جہاں، شہباز اور دیگر ساتھیوں کو گرفتار کیا. پھر اس کے بعد پنجاب یونیورسٹی میں بھی چاپوں کے دوران وہاں کے جو اسٹوڈنٹ ہے علمگیر وزیر، عدنان محسود، نور حمید شاہ صاحب اور دیگر کو گرفتار کیا. اس کے علاوہ چند دیگر دوستوں کو بھی گرفتار کیا گیا ہے اور ابھی بھی یہ پکڑ دکڑ جاری ہے. علی وزیر کو تم لوگوں نے تب بھی گرفتار کیا تھا جب اس کے والد اور اس کے بھائیوں کے لاشیں اس کے گھر کے صحن میں پڑے تھے، جب وہ اسی مٹی کی تحفظ کی خاطر شہید ہوئے تھے. تب بھی گرفتار کیا. وہ عادی ہو چکا ہے تمہاری اس گرفتاریوں پر. اور اس کا ایک یہ بھتیجا جو ابھی جوان ہوا تھا علمگیر وزیر، اس کو بھی یہاں گرفتار کیا اور باقی پی ٹی ایم کے دوستوں کو گرفتار کیا. آپ نے دکھایا کہ آپ کس راستے پہ ہو، ہم کس راستے پہ ہیں. دہشت پھیلانا، دہشت گردی کرنا تمہارا کام ہے. امن کی بات کرنا، امن کا پیغام شہر شہر لے جانا ہمارا کام ہے. آپ نے یہاں نہیں، آپ نے ہر جگہ ہم پر تشدد کیا ہے، ہمیں گرفتار کیا ہے، ہم کو مارا ہے، اور پھر اپنی جھوٹے پروپیگنڈوں سے، اپنے جھوٹی زبان سے، اپنے مکاری سے اس کو چھپایا ہے اور دنیا میں اپنے آپ کو ٹھیک ثابت کرنے کے لیے ہر قسم کی حرکت کی ہے اور ابھی بھی کر رہے ہو. جب میڈیا پر ہمیں کوریج نہیں دی جاتی تو ظاہری بات ہے ہم جلسے کریں گے اور جلسوں میں ہم اپنا پیغام پہنچائیں گے. لیکن وہ بھی کرنے نہیں دے رہے ہیں. پر امن جلسے بھی کرنے نہیں دے رہے. ابھی تک پی ٹی ایم کے جتنے بھی جلسے ہوئے کسی ایک میں نہ توڑ پھوڑ ہوا ہے، نہ روڈ بند ہوئے، پھر بھی کرنے نہیں دیے جا رہے. آپ پیغام دے رہے ہو کہ یہاں پرامن جدوجہد کا راستہ آپ کے ساتھ نہیں ہے، لیکن ہم پھر بھی پرامن رہیں گے. باقی باتیں میں پشتو میں کروں گا، لیکن چند باتیں اور بھی ہیں. کل پاکستان کے ہر شہر میں انسانیت کی خاطر اور آئین کی پاسداری کی خاطر سب سے درخواست ہے کہ احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پشتونخوا کے ہر علاقے میں جو لوگ انصاف مانگ رہے، انصاف کی خاطر
اپنے احتجاج ریکارڈ کرائیں اور پرامن طریقے سے، بالکل پرامن طریقے سے اپنا یہ عادت نہیں چھوڑنا ہے. کسی کو کچھ نہیں کہنا ہے. آپ کو کوئی پکڑتا ہے، تشدد کرتا ہے، یہ اس کا تجربہ ہے، یہ اس کا کام ہے، اس نے پوری عمر یہی کیا ہے. ہم پرامن رہیں گے لیکن احتجاج ضرور کریں گے، اٹھیں گے ضرور، بیٹھیں گے نہیں، خاموش نہیں ہوں گے. ہم تو قبائلی لوگ ہیں. ہم نے عمر بھر میں یہ جلسے جلوس احتجاج کرنا سیکھا ہی نہیں تھا. کسی سے مطالبہ کرنے میں ہم نے شاید احتجاج کی ہو، لیکن کسی سے حساب مانگنے میں ہم نے کبھی احتجاج نہیں کیا. ہمارا کچھ اور طریقہ ہوتا، لیکن ہم وہ نہیں کرتے. اپنے حقوق مانگتے ہیں پرامن احتجاجوں سے. اور ایک ضروری بات، گزشتہ چند دنوں سے جو مختلف جرگوں کے ذریعے ہمیں مذاکرات کے جو پیغام بھیجے تھے اور جس خوش اسلوبی سے ہم نے اس کا جواب دیا تھا اور جس خوش اسلوبی کا ہم نے مذاکرات کو مطلب ویلکم کیا تھا اور ہم نے ہر قسم تعاون کی ایک عندیہ دیا تھا، وہ سن لے، وہ پوسٹپون ہے، وہ ملتوی ہے. جو بھی آپ کے ساتھ بات ہوئی ہے، میٹنگ طے ہوئی، وہ کینسلڈ سارے، وہ کوئی ایک بھی نہیں ہوگا. اور پوری دنیا میں جتنے بھی پشتون رہے، اسپیشلی وہ لوگوں کو موبلائز کرے اور احتجاج کرے، دنیا کے ہر کونے میں کرے. اور یہ جو جھنڈا ہے، مطلب کالا جھنڈا مکمل اور ایک مکمل سفید جھنڈے، اسی کے سائے میں کرنا ہے، پی ٹی ایم کے سائے میں کرنا ہے پرامن طریقے سے. نور خبرې زه په پښتو درته کوم. په دا راځي د ډېرو ورک وطن، د ډېر خوار وطن خلک یو. تر اوسه پورې مو په کیسو کښې کیسه نه وه. نن وخت راغلی دی د دنیا په هر اخبار شي ستاسو پښتنو ستاسو ذکر کیږي. په تاسو باندې خلکو خبرې روان کړي. نن ستاسو ذکر بیا روان شو. نن موږ زړونه ستر کړل او ہم نے اپنے دل محبت کا پیغام لے آ رہے تھے. اس کو بتا رہے تھے کہ اگر ہم کچھ کہہ رہے ہیں تو کیوں کہہ رہے. پنجاب میں پنجاب حکومت کی مہمان نوازی دیکھ لی کہ اس کے دل کتنے ہمارے لیے کھلے ہیں. اور سبا خامخا احتجاج کو، سبا خامخا جلسہ کو په لاهور شي. 4 بجې موچی گیټ لاهور خپل فیصلې د دوی بدلې کی، موږ یې نشو بدلولی. زموږ یوه خبره وي، په خپله مرضي به یې بدله کړو، د بل په مرضي نه، د زور لاندې نه. موږ زورونه ډېر وزغمل، موږ د خلکو ډېرې کیسې یوړې، موږ په چیک پوسټونو باندې د دوی کنځلې یوړې، موږ په بمباروي شي د خپل ماشومانو وړې وړې غوښې ټولې کړې، په بوجۍ کښې به مو ولا ټولې کړې او شاخې مو کړې. موږ ډېر څه یوړل. موږ مزید د ظلم د برداشت ته یو، موږ مزید د دوی د پالیسۍ نه یو او نه دا د دوی د ظلم دا کیسې ستي دومره دي. جلسه به هم کو، لاهور شی به هم کو چې څوک هم لاهور ته ځان را رسولی شي، هغه راشئ، راشئ، دوی مو نسي، هم مو دې نسي. چې لږ جیلونه وګورو چې په کوم شي دلته بې ګناه پښتانه ذلیل شوي دي، چې لږ یې په خپله وګورو، لږ هلته خپل کینو پکښې. دا د هر مظلوم د غم محسوس کولو کښې به تاسو لږ نوره هم پوهېږئ. او
چې کوم خلک نشي را رسېدلی هغه د په خپلو علاقو په خپل کلیو کښې په هر ځای سره یو ځای دی شي پوره علاقې پوره تحصیلونه پوره ښارونه او احتجاجي جلوسونه دی وباسي خو یوه خبره ده توړ پوړ به نه کوي څوک په امن طریقه سره به خبرې کوو او شوچه تور بیرغ او شوچه سپین بیرغ لاندې او چې کوم په بهر دنیا کښې پښتانه پراته دي هغه سبا یې ورځ ده سبا ټول راوځئ ټول برپور احتجاج وکړئ پاکستاني ایمبیسي مخکې کولی چې هلتیا وکړي دا کومه لوبه روانه ده دلته هر چا احتجاجونه کړي دي څوک یې نه دي نیولي موږ یې چې کوو موږ نسي ولې د پاکستان آئین وایي آرټیکل 19 چې هر چاته د خبرو کولو ازادي ده آئین وایي آرټیکل 6 چې څوک هم آئین مات کی هغه غدار دی آیا دا آرټیکل 19 دوی ماتوي نه آرټیکل 6 دوی مات که دوی آئین نه ماني آرټیکل 19 او په خپله دغې جرنرالانو څو ځله د آئین مات کړی دی غداران دوی دي د امریکې ایجنټان دوی دي د CIA ایجنټان دوی دي 33 بلیونه ډالره دوی اخیستي دي او نن چې تش پښتون حساب غواړي د خپلې خاورې نو دوی ورته مختلف بهانې جوړوي عجیبه خبره ده داسې هم څنګه شوي دي چې یو کس د چا نه غلا وکړي او بیا سبا چې د چا د کور نه غلا کړې ده هغه ته وایي چې تا ډېره قرباني ورکړې ده هغه د یېرې د وجې ورته وایي چې ما ورکړې ده نور یې به ورکړو د بغیرتوب نه هلته ماشومان وي هغه ورته وایي چې تا قرباني نه ده مونږ قرباني څرنګه ورکړې ده مونږ خو تا په زور رانه سامان وړی دی د کور نو دی پې غږ وکړي هسې ټوکه چې یا صرف تاسو قرباني نه چې سامان مو وړی دی درنه زما هم قرباني ده چې در وښتم نو لاندې مې چې ټوپ کړ پښه مې هم خوښ شوه داسې لوبه روانه ده نو ټول مضبوط اوسئ تکړه اوسئ او خامخا راوځئ مزید په یو خبره هم خاموشي نشته او په امن طریقه سره خپل احتجاجونه ریکارډ کړئ او آئین لاندې خپله غوښتنې وکړئ دا جدوجہد به کوو او हर वक्त به کوو अब पंजाब पुलिस मैं भी आ रहा हूँ आपने पकड़ना है रास्ते में हमें और कल अगर आपको कहीं भी नहीं मिला तो 4 बजे मोची गेट आना मैं वहाँ आऊँगा अगर रास्ते में पकड़ा गया फिर भी ये सआदत हासिल करेंगे और अल्हम्दुलिल्लाह पढ़ेंगे कि हम वो जगह देखें जहाँ पर हमारे पश्तून भाइयों को पहले भी बहुत टार्चर हुए ډېره ډېره شکریه الله مو تل آباد لره خوشحال اوسئ ډېر په ډاډه زړه ډېر په خوشحال زړه او ډېر په غټ تعداد سره د نرتوب مېړانتوب او ننګ ثبوت ورکول دي وخت یې رانه غواړي جواب به سبا وي د پښتنو د طرفه کار ودان